د ارګ او سپیدار ماڼۍ اختلاف طالب مشرانو د اختر لمونځ دوه ځایه وکړ. په کابل کې د ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د ولسمشر غني او د هغه د حکومت د شریکوال عبدالله ترمنځ د اختلافاتو مرکزونه وو، اوس پکې د طالب مشرانو ترمنځ د ناندریو خبرونه ورکول کیږي. ځینو باوري سرچینو ویلي دي چې پر ارګ ماڼۍ د طالبانو د قطر سیاسي او خاصتاً د لوی قندهار اړوند کسان واکمن دي. د ملا حسن اخوند ترڅنګ چې هلته یې ونډه سمبولیکه ګڼل کیږي، د هغه اقتصادي مرستیال ملا برادر او اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي په ارګ ماڼۍ کې دفترونه لري. د ارګ ماڼۍ څنګ ته سپیدار ماڼۍ چې د طالبانو حقاني شبکې ته وفادار د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر پکې حاکم دی. له ارګ ماڼۍ سره یې د پټو اختلافاتو خبرونه ورکول شوي دي، بلکې چې د حقاني شبکې مشران له بهرنیو سیاسي استازو سره تر ډیره خپلې اړیکې په سپیدار ماڼۍ کې د ناس مولوي کبیر له لارې پالي. د اختر په ورځ د ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو په انګړونو کې د لمانځه جلا مراسم ترسره شول. د ارګ د لمانځه مراسمو کې تر ډیره د لوی قندهار او د سپیدار ماڼۍ د لمانځه مراسمو کې د حقاني شبکې یا لوی پکتیا د ډلې غړي لیدل شوي.